لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، د شهید شیخ صاحب رحمت الله تعالی علیه دغه د ایصال ثواب دپاره جلسه منعقده شوې ده. زه مریض باندې خو د شهید یو څو فضایل به ستاسو په مخ کې د الله پاک په توفیق باندې عرض کړم. الله په قرآن کریم کې د شهید په باره کې فرمایي: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. شهید ته په خوله باندې مړ مه وایئ. په بل آیت کریمه کې الله پاک فرمایي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. د شهید په باره کې په تصور کې هم دا مړ راولئ چې دا مړ دی. په خوله ورته مړ مه وایه او په تصور کې هم ورته مړ مه وایه. او د چا دپاره مړ مه وایه؟ د من یقتلو دپاره. الله پاک فرمایي: ولا تقولوا لمن یقتلو. دا کوم جسد د شهید دا چې په ګولۍ لګېدلی دی، په چاړه او په توره او په ډرون لګېدلی دی، من یقتلو دا جسد د شهید دی. نو الله پاک فرمایي چې د دې جسد په باره کې چې من یقتلو مصداق دی، د ده په باره کې مه وایئ چې دا مړ دی. بل احیاء، بلکې دا جسدونه د شهیدانو چې دي دا ژوندي دي. او الله پاک د ژوند دلیل هم ذکر کوي چې دوی ته الله پاک خوراک ورکوي. په دنیا کې د ژوند دوه علامې وي، غټې غټې علامې، یو نقل او حرکت او دویم خوراک. په دې دنیا کې چې یو سړی د نقل او د حرکت نه وغورځېږي نو خلک وایي دا نور د ژوند نه دی، او چې تر څو نقل او حرکت کوي خلک وایي دا ژوندی دی. نو یو نقل او حرکت دا د ژوند دلیل دی. او دویم د ژوند دلیل چې دی هغه خوراک دی. په دنیا کې چې څوک د خوراک نه وغورځېږي، خوراک نشي کولی، نو بیا زموږ په عرف کې خلک وایي چې دا نور د ژوند نه دی. دا دوه غټ دلایل دي او دا دواړه شهید ته ثابت دي. نقل او حرکت هم شهید ته ثابت دی او خوراک هم الله پاک شهید ته ثابت کړی دی. د خوراک ذکر الله پاک په قرآن کریم کې کوي: عند ربهم یرزقون. د الله پاک په نیز باندې دوی ته رزق ورکولی شي، دوی خوراکونه کوي. او نقل او حرکت هم ورته ثابت دی. حدیث کریمه کې ډېرو احادیثو کې راځي چې شهید د مرغۍ په شکل باندې داسې یو جازي هغې کې دا کیني او جنت ته ځي، هلته سیر او حرکت کوي، په جنت کې چکرې لګوي. دا مرغه د ده دپاره باډۍ نه وي، بلکې دا ورته سورلۍ دی، پکې ناست دی، هلته پکې چکر لګوي. نو حرکت هم کوي، په جنت کې ګرځي راګرځي، او خوراک هم په جنت کې کوي. نقل او حرکت یې مادي دی، جنت کې ځي، او خوراک هم الله پاک هلته په جنت کې ورته ورکوي. نو د پیغمبرانو نه ژوند په دویمه مرتبه کې قوي ژوند شو. د پیغمبرانو نقل او حرکت د شهید په نسبت قوي دی او خوراک هم قوي دی. هغوی نقل او حرکت په قبر کې کوي او خوراک هم الله پاک په قبر کې ورته ورکوي. د پیغمبرانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. پیغمبران ژوندي دي او په قبر کې منځونه کوي. منځ کې رکوع، سجدې، قیام، قیدۍ، نقل او حرکت. او دارنګه په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: نبی الله حی یرزق. د الله پاک پیغمبر ژوندی، په قبر کې ورته رزق ملاویږي. نو پیغمبر په قبر کې نقل او حرکت هم کوي او په قبر کې خوراک هم کوي. نو نقل او حرکت د پیغمبر هغه عبادتي دی، لقوي دی، او خوراک هم الله پاک په قبر کې ورته ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بلکې ټولو پیغمبرانو ته. او د شهید نقل او حرکت دا مادي شو او خوراک یې په جنت کې شو.
قاری طیب رحمه الله د مولانا قاسم الانجور رحمه الله موسی دی او څلوېښت کاله د دیوبند مهتمم پاتې شوی دی نیمه پېړۍ تقریبا د هغه خطبات دي په هغې کې فرمایي چې د پیغمبر نقل او حرکت هغه عبادتي دی په قبر کې دی او خوراک هم په قبر کې دی او د شهیدانو نقل او حرکت مادي دی جنت ته دی او خوراک هم په جنت کې دی او د عامو مؤمنانو نقل او حرکت هغه خیالي دی او خوراک هم خیالي دی ځکه په حدیث کریمه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن مسلمان ته د جنت طرف ته کړکۍ کولاوي او د جنت یخې هواګانې په ده باندې راځي او دی هغه خپل ځای چې کوم په جنت کې ده ته ټاکلی شوی دی هغه ګوري نو د ده په خیال کې دی چې هغه چې خوراک دی هغه مې ځای دی نو نقل او حرکت هم خیالي شو او خوراک هم خیالي شو نو د عامو مؤمنانو ژوند د شهیدانو د ژوند نه کمزوري دی لکه د انسان په بدن کې چې په ژوندونو کې فرق وي د مخ ژوند زیات وي او د پوندې ژوند کم وي نو عرض مې دا و چې الله په قرآن کریم کې په خوله باندې شهید ته د مړ ویلو نه مونږ منع کړي او په تصور کې مو شهید ته د مړ ویلو نه مونږ منع کړي په بعضې روایاتو کې راځي چې شهید ته الله پاک هر څه بخښي خو زموږ په ذهن کې به مخکې به دا خبره وه زما په خپل ذهن کې دم اورېدلې وه چې د بنده حق ورته الله پاک نه بخي بیا مې په یو ځای کې پیدا کړه یصلح لکم ویصلح بالهم د دې آیت کریمه لاندې عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی چې د بنده حق هم الله پاک شهید ته بخي د الله حقوق خو شهید ته معاف کېږي خو د دې آیت کریمه لاندې مدارک او روح الماني دواړو لیکلي دي چې د بنده حق هم ورته معاف کېږي الله پاک د شهید حال اصلاح کوي د حال اصلاح داسې کوي چې الله پاک هغه په شهید چې د چا حقوق دي نو هغه حقوق د خپل طرف نه ورته الله پاک خلاصوي او شهید نه بری کوي د عبدالله بن عمر صاحب حدیث کې نور هم ډېر روایات دي او تفسیر مظهري او درجه نور تفاسیر لیکي چې د ولایت ډېرې مرتبې دي په اولیاو باندې کله تجلي د صفاتو د الله پاک کېږي د الله د صفاتو انوار پرې راولېږي خو د ولایت اوچته مرتبه چې ده هغه د شهید ده ځکه په ده د الله حساب انوار راولېږي نو اوچته مرتبه د شهید ده الله پاک دې د دې شیخ صاحب او د ده د والد صاحب شهادت په خپل دربار کې د نورو ټولو شهیدانو سره قبول او بیا دا خو بهترین شهادت په دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې مجاهد ته هغې قاتل مجاهد ته بهترین قاتل ویلی دی د کوم په لاس چې خوارج قتل شي او هغه مقتول شهید رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین شهید ویلی دی چې د خوارجو د لاسه قتل شي نو په شهادت کې بهترین شهادت د هغه چا شهادت دی چې هغه د خوارجو د لاسه قتل شي خوارج پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که زه ژوندی وی او زما په ژوند کې دا خلک را پیدا شوی وی نو د عادیانو او د سمودیانو په شان به ما قتل کړی وی نو اسم الله پاک دوی ته اوچتې مرتبې ورکړي دي مسافر او مظلوم شهید ضرور به الله پاک بخلی خو الله پاک د دې ایثارو ثوابونو په وجه او د دې دعاګانو په وجه د دوی مرتبې نورې موچتې کړي او الله پاک دې د ځمکې سر د خوارجو د فتنې نه خلاص کړي بدترینه فتنه هغه د خوارجو فتنه ده زموږ علماو هغوی د دې خوارجو مصداق په نن سبا زمانه کې همدغه خلک ګرځولي دي دغه مذهبه بې مذهبه غیر مقلدین چې ورته وایي وادیان فیض الباري او علامه شامي رحمه الله همدارنګه جمهور علما ټول هغه دغې ته خوارج وایي او دوی اوس مسلح دي ډېر بې رحمته قبایل د مسلمانانو وینې تویوي په ماشوم رحم نه کوي په زنانو رحم نه کوي په افغانستان باندې چنګیز او انګریز او روس د دې ټولو انقلاب راغلو او د روس انقلاب خو موږ ته یاد دی لیکن د مسلمانانو مال ته چا غنیمت نه دی ویلی د افغانستان د خلکو مالونو ته او دارنګې د دوی ښځو ته چا وینځې نه دي ویلي خو دا فتنه د خوارجو چې په هر وخت کې د داسې فتنې نه کفارو استفاده کړې ده دوی د مسلمانانو ښځو ته وینځې وایي او د مسلمانانو مالونو ته غنیمت وایي د مسلمانانو وژلو ته جهاد وایي دومره بې رحمه چې شپږ کاله یا اووه کاله مخکې چې د داعش د پیداکېدو نه مخکې کوم مجاهدین شهیدان شوي دي د هغوی مالونه موجود کوي هغه لا ژوندي نه دي شهیدان دي کونډې رنډې مورګانې ګورې هغه صرف واړه واړه یتیمان ماشومان ورته وي نور داسې څوک نه وي چې اسلحه په لاس کې واخلي د هغوی کورونه هم سوځي د هغوی مالونه هم غنیمت کوي او د هغوی ښځو ته هم غنیمت وایي
نو عرض مې دا و چې په دنیا کې بدترینه فتنه الله پاک د مسلمانانو ترې خلاص کړي. الله پاک د دې شیخ صاحب د وینو په برکت او دارنګه د نور مجاهدینو د وینو په برکت باندې د مظلوم مسلمانانو د دې د فتنې نه خلاص کړي. نو شهید ژوند دی، مطلقاً شهید ژوند دی او د شهید په فضایلو باندې قرآن او حدیث ډېر زیات ګواه دی او دا جسد د شهید ژوند دی. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د شهید او د پیغمبر دا جسد ژوند دی. د ټولو پیغمبرانو اجساد ژوندي دي، دا دنیوي عنصري دغه اجساد چې په روضه مبارکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم آرام فرما دی، دغه جسد نبوي صلی الله علیه وسلم ژوندی دی. او د شهیدانو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د عامو شهیدانو اجساد هم ژوندي دي، یوازې په اعتبار د روح نه دي ژوندي بلکې په اعتبار د جسد سره ژوندي دي. نو الله په قرآن کریم کې مؤمنان په خوله باندې شهید ته د مړ ویلو نه منع کوي او په تصوف کې الله پاک خلق د شهید ته د مړ ویلو نه منع کوي. شهیدانو ته چې مړ وایي دا مبتدع ډلې دي، هغوی پیغمبرانو ته مړ وایي او شهیدانو ته مړ وایي. د هغوی عقیده ډېره خطرناکه ده، تقریبا چې داسې سړی پکې سوچ وکړي نو د کفر مرتبې ته رسېږي. اگر چې خلک ورته علما ګمراهان او بدعتیان دواړه مبین ورته وایي، خو چې سوچ ورته وکړي په اعتبار د لازم سره چې سړی داسې ووایي چې پیغمبر جسد عنصري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې مړ دی او بیا ترېنه تپوس وکړي چې دا جسد عنصري د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي دی، رسول دی او که نه دی. کوي چې نبی او رسول نه دی دا د کفر عقیده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی او رسول دی په اعتبار د جسد عنصري سره په روضه مبارکه کې اوس هم نبی او رسول دی. من کلمه وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد روح مع الجسد کوي، مع الجسد العنصري. دا دنیوي جسد په روضه مبارکه کې چې پروت دی، روح او دا جسد دواړه د دې مجموعین محمد دی. او موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، دا محمد د الله رسول دی، داسې نه وایو چې و اوس دی. د دې نه منکر دا کافر دی، ځکه د کلمې نه منکر دی. نو که دا جسد عنصري اوس مړ شي او بیا د دوی نه تپوس وکړي چې دا نبي او رسول دی او که نه دی، نو که دوی ووایي چې نبي او رسول نه دی خو دا خو د کفر عقیده، او که وایي چې نبي او رسول دی نو دا د پیغمبرۍ توهین دی. نبی او رسول دی او مړ دی، نو چې مړ وي حس به پکې نه وي، شعور به پکې نه وي، ادراک به پکې نه وي، علم به پکې نه وي. نو بې علمه پیغمبر، ځکه چې دا د ژوند لوازم دي چې ژوند پکې نه وي، علم به نه وي، ادراک به نه وي، حس به نه وي، شعور به نه وي. نو چې پیغمبر شو حس نشته، حیات نشته، نو علم او ادراک او شعور نشته، نو معاذ الله دا د پیغمبرۍ توهین داسې شو چې بې علمه پیغمبر، بې ادراکه، بې حسه، بې شعوره پیغمبر، نو دا د پیغمبرۍ توهین دی، د پیغمبرۍ اعزاز نه دی. نو چې سوچ عمیق پکې وکړي ډېره خطرناکه عقیده ده د ممات چې پیغمبر جسد عنصري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کې سړی مړ وایي. نو پیغمبر ته دوی مړ وایي او شهید ته مړ وایي. قرآن کریم دواړو ته ژوندي وایي. په عبارت النص کې شهیدانو ته الله پاک ژوندي وایي او په اعتبار د دلالت النص سره پیغمبران ژوندي دي، ځکه پیغمبر هغه د شهید یو اوچته مرتبه لري او شهید ته چې الله پاک کومه مرتبه ورکړې ده هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وجه ورکړې ده. نو برکت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. او دارنګه پیغمبر ته عبدالله بن مسعود صاحب شهید ویلی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زه نه قسمه په دې باندې وکړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید دی، نو دا ماته د دې نه ښه ښکاري چې صرف یو ځل ووایم چې پیغمبر علیه السلام نه دی شهید شوی. نو د زهر د خیبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو. نو عرض مې دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، د هغه ژوند ډېر قوي دی او هغه دومره قوي دی چې په قبر کې عبادت کوي او په قبر کې خوراک کوي، بیبیان یې په دنیا کې نه په نکاح کېږي او نور پیغمبران هم داسې دي. د شهید ژوند د پیغمبر په برکت باندې په دوهمه مرتبه کې دی. د هغه نقل او حرکت مادي دی او عبادت نقل او حرکت مادي دی، جنت ته ځي او خوراک هم په جنت کې کوي. الله پاک دې د شهیدانو قرباني قبول کړي. زما صبر مزدر کې د مختصرې خبرې مې تاسو په مخ کې عرض کړې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.